زه دا چې اوس چیش راوغوښته خو نه ګوله په پورې کېږي نه داسې غوړ مړ لري دا اوس څنګه خورو ما خو سر ولاکه په خلاصېږي ته به دا وخوره زه به دا وخورم زه دا چاړه د هغه هم داسې پڅه چاړه یې راوړې ده دا داسې نه خوړل کېږي داسې دا بغل څه نکي نکي را عیش کوه فرسته دا شي وخوره ما له الله شي خوړل توشته نکي ډوډۍ راوړه دا ډوډۍ پر بیا وخوره شلومبې مو ته راکړه هو تاسو دا نه خوړل کېږي دا چې غوښې هم پکښې کړي یا ښه د یارانو خو هم د پیزا خوړل نه دي زده ښه هو دلته چې پیزا یې کړو والله دا خو ښه د خیر کار دی موږ راغلي دغه ته ځوانان یې درځي پیزا ور وشو زموږ ته زبره کم یې ورښې هو ته راځه سلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام سر نه خلاصېږي دا مومن راوغوښتله وای یا کښېنه مه وخته دی ما به د حاجي صاحبو د کښېنې ته به دا دغه ور وشو دا پیزا ده دا د اوس ځوانان ګره دغه یا بس خو پوهېږم داسې لږ لږ خوړل ګوره ته ور وښې احمده داسې خوړل احمد ور ویښ دغسې اوس ته ګوره ته ګوره داسې نه ورته ګوره دغسې هغه راکړه دا کم نه داسې نه دا درواغ درته وایي ښه دا یو لاس د یوه لاس سر نه په خلاصېږي دا داسې کېږي ښه قرار په د رسته لاس کې چپ لوېږي دا اسیا بېرته د هغه داسې چپه لاس ته د رسته لاس ته اوړي داسې کېږي ګور داسې دا کم خوړل کېږي نه که خوند نه کوي نور که چپس پر واچو ونیو تاریان زما زده سو ودرېږه په دغه راواخله په څه شي په دغه به وخورو و دا دغه دپاره دی ګوره واکو هغه کاټ دا داسې کار شي دا داسې کېږي دا نه مرچک تاسو وروره دغه یوز زه دا روغنو خو داسې جنجالي روغانۍ دي راغوښتې و ژاړه مه ودرېږه سم شوروا مو ور واړوه چپ سه ژاړه مه زوی به در بله روغانۍ راغواړو دا څه رقم خلک و یاره بس چپ سه زوی موږ دوی پسپسیانې وشل د هغه پیسې مو خپله ورکړې زما پلار وایي دا روغانۍ پیسې به تاسو ورکوئ د خدای په امان ښه خبرې وکړې مګر پیزا پیسې به څنګه شي وایي د خدای په امان لږ چې ولاړه دا خو موږ لاره والا وه دا ښه دي غټ غټ ګولې کول والله ښه غټه لاره یې راباندې